د کومې چې د ادب د لفظ یا د اصطلاح خبره ده نو زنګه اوریدونکي به په انګریزي په دغه ډېر ښه پوهېږي چې انګریزي کې دې ته لټریچر وایي. د لټریچر بنیاد چې دی په لیټر باندې، لیټر وایي حرف ته. د حرف نه چې دی لفظ جوړیږي او د لفظ نه بیا د هغې استعمال چې دی نو هغه بیا په جمله کې راځي او د هغې لفظ په ذریعه باندې انسان د خپل زړه یا د خپل ذهن خبره چې دا هغه بل انسان ته رسول غواړي. نو بنیادي طور د ادب هم دې ته وایي چې هغه خپله خبره یا د خپل مافي ضمیر چې کوم دی، د خپل ذهن خبره، د خپل زړه خبره یا د خپل سوچ خبره هغه چې کوم دی یا څه دی ویل غواړي، هغه بل انسان ته دی په ښه طریقه باندې په ښو لفظونو کې په ښکلې پیرایه کې دی رسول غواړي یا ورسوي، نو دې ته ادب وایي. دغه ادب بیا په لیکلي شکل کې هم وي او په نالیکلي شکل کې هم وي. دپاره شعر و شاعري یو ښه ذریعه ده که نثر ښه ذریعه ده؟ د دواړو خپل اهمیت دی. د نظم خپل اهمیت دی او د هغې خپل حدود دي او نثر چې دی د هغې خپل اهمیت دی. د دواړو ته نظم او نثر دواړو ته ادب وایي. بیا که مونږ تقسیمو نو یو ته شاعري وایو، بل ته چې کوم دی نو نثر وایو. نو په شعر کې چې کومه خبره کیږي نو هغه په نثر کې نشي کېدی، په نثر کې چې کومه خبره کیږي په شعر کې نشي کېدی. د دواړو خپل صلاحیت دی چې هغه د انسان هغه کوم خبره دی کول غواړي یا د خپلو جذباتو، د خپلو احساساتو، د خپل فکر دی کوم بل ته رسول غواړي، نو د هغې دپاره آیا د نظم پیرایه ضروري ده او که د نثر پیرایه ضروري، په کومه کې به دی دا خپله خبره په ښه طریقه باندې وکړی شي. نو د دواړو خپل اهمیت شته. بیا دواړه یو ځای کېږي هم داسې چې شعر چې دی نو هغه هم د تشریح تقاضا کوي چې لکه یو شعر سړی ووایي نو بل بنده ورته چې د دې شعر مطلب څه دی، نو هغه بیا هغه روس پړي. هغه شاعر چې په کومو لفظونو کې خبره کړي نو هغه بیا رس پړدل غواړي، هغه خبره بیا د تشریح او د تفسیر سره تعلق ساتي، نو هغه هم کېږي. نو هلته بیا سړی نثر ته ځي. دغه شانتې په نثر کې بیا هم دوه قسمه نثر لیکلی شي چې یو ته علمي نثر وي، یو ته تخلیقي نثر وي. په تخلیقي نثر کې بیا هم مختلف اصناف دي د هغې چې په هغې کې افسانه راځي، په هغې کې تکل راځي چې اردو کې ورته انشائیه وایي، انګلیش کې ورته اسې وایي. په هغې کې ډرامه راځي، ناول پکې راځي، کیسه پکې راځي، داستان پکې راځي. نو په دغه کې انسان چې دی یا ادیب چې دی هغه خبره په د تشبیهاتو، د استعاراتو، د مثالونو په شکل کې کوي. کیسه چې کوم ده په اصل کې په حقیقت کې یو مثال دی چې یو کردار راواخلي، هغه کردار په حقیقت کې نه وي، خو د هغه کردار په باره کې چې کومه کیسه وي هغه کیسه سړی لولي نو بنده وي که دا په حقیقت کې داسې کېږي. نو د ادب د هغه خیالي څیزونو تعلق چې کوم دی د حقیقي دنیا سره د ادب په ذریعه باندې قایمیږي. نو که په شعر کې او که په نثر کې نو هغه دواړه خپل اهمیت لري. او دویم لږ غونده کې زه دې کې لږ غونده کې اضافه کول غواړم چې اکثر خلک خو په دې باندې تنقید خو انسان د وجود چې کوم دی د کومه باډي چې ده د دې دوه دنیاګانې دي. یو د وجود وجودي دنیا را جسمانی دنیا ده چې د سر دی او خېټه ده او لاس او خپې دي، غوږونه دي، سترګې دي. دویمه د ذهني یا څه ته چې روحاني دنیا وایي هغه روحاني دنیا ده. د دې دواړو د افزایش دپاره د خوراکۍ دپاره چې کوم دی نو دوه قسمه مواد پکار دي. یو هغه څیزونه دي چې هغه د انسان مادي ضرورتونه پوره کوي، د وجودي یا جسمانی تقاضې چې کوم دی هغه د هغې تسکین کوي. دویم دا دی چې د ذهني یا روحاني کومه دنیا ده نو څه څیزونه داسې چې د هغه د روح سره د ذهن سره تعلق ساتي. لکه انسان اوږې شیدې ډوډۍ خوري نو دا د جسمانی ضرورت پوره شو. خو بعضې وخت یو انسان چې کوم دی د موډ چې دی هغه په داسې حالت کې چې ته یو سندره ولګې یا ورته شاعري ولګې یا ورته یو کیسه شروع کړې نو دی هغه کیسه ډېره په خوند واوري، دی ورسره ډېره خوشګواري محسوس کړي. اوس دغه خوشګواري محسوسول چې ده ته څه مادي فایده نه رسوي، خو ده ته ذهني فایده یا روحاني فایده رسوي. نو دغه د ادب بنیادي کار چې کوم دی هغه دغه د انسان د ذهني یا روحاني دنیا یا د هغې بدن د هغې حصې تسکین کول دي. دویم بیا دا دی چې د انسان کې یو بل حس دی چې هغې ته جمالیات وي.
انسان د افادیت نه علاوه په یو څیز کې ښایست هم لټوي. هغه ښایست داسې دی چې د هغې تعلق د مادې سره نه دی، د هغې تعلق د مزاج د چې کوم د مزاج دی، د کوم طبیعت دی، د هغې سره د هغې تعلق دی چې هغه په هغې باندې تسکین مومي. دغه تسکین موندل چې کوم دی نو دا په اصل کې د ادب هغه روحاني مقصد دی چې کوم دپاره ادب تخلیق کي. نو ادب بیا یوازې ادب نه دی، فاین آرټس چې څه ته فنون وایي په هغې کې ادب هم راځي، په هغې کې موسیقي هم راځي، په هغې کې چې کوم دی نو ترنم هم راځي. ترنم د موسیقي یو جز دی، خو لکه یو خبره سړی د هغه په لکه یو سړی خو نظم وایي او نظم چې کوم دی هغه په تحت اللفظ کې وایي، د هغې به یو اثر خو هغه په ترنم کې وایي، د هغې بیا بل اثر دی. اوس دغه د ترنم نه اثر اخیستل چې کوم دی یا متاثره کېدل چې کوم دی نو دا بیا جمالیاتو سره تعلق ساتي. نو هر انسان کې یو جمالیاتي حسي دی، د ښایسته څیز چې وویني یا دی د احساس چې کومې 15 ذریعې دي چې یا به دی مطلب په سترګو باندې یو څیز وویني د هغې نه به دی ډېر متاثره شي، خوښ به شي، یا به دی په غوږونو یو اواز واوري هغه اواز په ده ډېر ښه ولګي، یا به دی چې کوم دی نو خوشبو محسوسه کړي نو هغه په ده ډېره ښه ولګي، یا دی ذایقه محسوسه کړي هغه په ده ډېره ښه ولګي. بعض د سپرلي موسم کې سړي باندې یو تازه غونته هوا راشي دی ډېر خوشګواري محسوسه کړي. نو دغه 15 حسونه چې دی نه جوړېږي احساس. دغه احساس د هرې ذریعې چې کوم دی د هغې تسکین په کوم فن باندې کېږي نو هغه فنون ټول چې دي نو هغه په خپل ځای باندې دغه اهمیت لري. نو دا بنیادي طور د ادب تعلق چې دا د فاین آرټ سره دی، د فاین آرټ تعلق چې کوم دا د انسان د جمالیاتي حس د تسکین سره دی یا د هغه د روحاني یا ذهني دنیا د تسکین سره دی چې هغه روحاني ذهني تسکین په دغه څیزونو باندې کېږي. دا خبره چې لکه ادب کې یا په شاعرۍ کې یا مطلب دی چې په دې کې بعض فحاشي یا اوریاني پیدا کېږي یا داسې موضوعات دي چې هغه انسان چې کوم دی انسان د عملي ژوند نه دغه کوي، دغه د هغې هغه منفي استعمالي. حالان کې داسې نه ده. د یو د نفسیاتو یو ماهر دی فرایډ دا وایي چې ادب چې دی یا فنون چې دا بنیادي طور سبلیمیشن دی. سبلیمیشن دا دی چې هغه څیز یا د ژوند هغه اړخ چې هغه خلک معیوب ګڼي خو په ادب کې یا په فن کې د هغې اظهار په داسې طریقه باندې وشي چې هغه سبلایم شي، هغه د هغه خپلې معیوبې سطحې نه اوچت شي او هغه مستحسن شي، هغه خلک هغې له هغه خوښ کړي یا هغه مطلب دا چې په خلکو باندې ښه ولګي او هغه قبول کړي. نو دغه د قبولیت ماده چې دا نه ژوند کې ډېر څیزونه داسې چې هغه بد لګي. لکه مثال دا دی چې انسان د ښایست پرس کې اظهار کوي، د انساني ښایست اظهار کوي چې یاره د انسان سترګې ښکلي دي یا د انسان زلفې ښکلي دي یا د انسان شونډې ښکلي دي یا د مخ ښکلی دی یا د باډي ښکلی ده، د ښایست ښکلی، د خبرې ښکلي دي. دا خبرې که موږ عام ژوند کې کوو نو دا بیا بدې لګي خلکو باندې، د معاشره دې باندې پابندۍ لګي. خو دغه خبرې چې په ادب کې کېږي نو هغه بیا مستحسن ګڼلی شي، ښې ګڼلی شي، خلک یې بیا خوښوي هم او په خلکو باندې بدې هم نه لګي. نو هغه کومې خبرې چې معاشره بدې ګڼي هغه بیا هغه قبول هم کړي او ښې هم ګڼي. د ادب یا د فنونو بنیادي مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې په ژوند کې د ښایسته څیزونو یا د ښایست پیدا کول یو ذریعه ده یا یو لار ده چې په هغې کې انسان چې دی هغه په ژوند کې معیوب څیزونه یا عیبجن څیزونه چې دي هغه مستحسن کړي، هغه ښایسته کړي او هغه څیزونه چې هغه معاشره هغه بد ګڼي بیا هغه معاشره قبول کړي. دا د انسان د ژوند سره تړلي څیزونه دي. انسان د ښایست نه متاثره کېږي، که هغه هر څه کېږي، که هغه په نیچر کې دی که په انساني ذات کې دی، د دغه ښایست نه دی متاثره کېږي او د دغه خپل تاثر دی اظهار کول هم غواړي. ایون دا چې لکه په تاریخ اسلام کې د حضرت عمر صاحب په خلافت په دور کې هغه چې کوم دی نو یو قانون جاری که شاعرانو باندې یو پابندي ولګوله چې تاسو د خپل محبوب د ښایست ذکر کوئ بېشکه کوئ خو تاسو به د محبوب نوم نه اخلئ په هغه نظم کې یا په هغه شعر کې. نو هغه مخصوص خبره چې ده هغې عمومي کړه. مطلب سړی د ښایست ذکر کوي نو ښایست خو پر چا ښه لګي، خو چې ته د یو مخصوص فرد نوم اخلي نو هغه فرد سره بیا په معاشره کې نورې مسلې پیدا کېږي. نو د دغه مسلو دپاره حضرت عمر صاحب په فن پابندي ونه لګوله
هغه د هغه فن په استعمال کې یو ترمیمي قانون جوړ کړ چې تاسو په دې کې نوم ماخلي. هغه شاعران ما د خپلې محبوبې نوم اغشته په شعر کې، زما محبوبه داسې او داسې او داسې او پلان کې خاندان ده یا پلان کې قبیلې ده. ظاهره خبره چې سره فساد جوړېده. دا باقاعده قانون جوړ کړ، حکم یې وکړ چې تاسو به په شعر کې د خپلې محبوبې نوم نه اخلئ. معیاري ادب. نو د دې اصل کې د دې سوال په شا باندې څه مسایل دي، او هغه مسایل چې تر څو پورې حل شوي نه وي نو انسان یا معاشري افراد یا خلک چې کوم دي، ولس چې کوم دی، نو هغه صحیح لاره باندې یا صحیح منزل ته درسېدو لکه جوګه کېدی نشي. یکې بنیادي خبره دا ده چې د ادب تعلق د ژبې سره دی، د ژبې تعلق د معاشرې سره دی، او په معاشره کې سړی انسان چې زده کړې کوي په دوو ځایونو کې زده کړي. یو په معاشره کې زده کړه کوي، دویمه دی په مدرسه یا سکول کې زده کړه کوي. نو په معاشره کې چې دی زده کړه کوي نو دی خپل تهذیبي روح چې دی هغه جذب کوي، هغه د خپلې معاشرې چې کوم مثبت اقدار دي، د خپلې معاشرې چې کوم ښه اړخونه دي، د هغې په باره کې دی پوهه حاصلوي. دغه پوهه دغه دی په خپل ژبه کې حاصلوي. خو دغه بیا کافي ني. انسان دپاره لکه باقاعده تعلیم پکاري، تربیت پکاري. دغه تعلیم او تربیت دپاره د سکول او مدرسې او کالج ته ځي، یونیورسټۍ ته ځي. په هغې کې چې دی تعلیم په خپله ژبه کې وکړي نو دی د خپلې ژبې د اهمیت نه هم خبر شي، د خپلې ژبې د هغه اظهار د صلاحیت نه هم خبر شي. زما په ژبه کې د اظهار څومره قوت او څومره صلاحیت پروت دی. نو بیا دی د هغې په ذریعه باندې د خپل ظاهره خبره چې د ژبې معیاري ژبه سړی زده کوي، نو معیاري ژبه د ټوله دنیا کې د ادب په ذریعه باندې زده کېږي. که سړی عربي زده کوي نو هغه به د عربۍ ادبیات ګوري، د عربۍ د ادبیاتو نه به هغه عربي زده کوي. که سړی انګریزي زده کوي نو هغه به د انګریزۍ د لیټریچر نه انګریزي زده کوي، د ساینس د کتابونو نه ونه زده کوي، هغه د انګریزۍ لیټریچر ګوري. دغه شان که اردو سړی زده کوي نو هغه به په اردو کې د فقهي کتابونه یا د قرآن د تفسیر یا د حدیثو کتابونه نه ګوري، هغه به بقا ادب لیټریچر به ګوري. نو لیټریچر بنیادي طور چې دا د ژبې د زده کړې بنیادي ذریعه ده. نو که زموږ تعلیم خلک چې کوم دی هغه زموږ تعلیم خو چونکې په پښتو کې دی نه، نو چې دغه نه دی نو بیا به پښتو لوستل خلک کوي. بیا به هغوی ته دا لاره خول غواړي چې پښتو لوستل پکار دي، زده کول پکار دي. بیا هغه لوستل چې کله لوستلو کې راشي نو دغه چې څه ته مونږ غیر معیاري کتابونه وایو، دغه سړی ورو ګوري، یو کتاب وګوري بل کتاب نه، هغه پخپله هغه ته پته ولګي چې لکه کوم کتاب د بل کتاب نه په کومو حوالو باندې خو یا مطلب دا چې غوره دی خپله بیا مخ په وړاندې ځي. دغه شانتې اوس مونږ سره په موجوده وخت کې اگر چې دا لکه یو ښه د میډیا ښه ذریعه ده سوشل میډیا، خو په سوشل میډیا کې دا مسله ده چې زمونږ کوم جنون لیکوالان دي نو هغه په سوشل میډیا باندې ډېر کم مخې ته راځي. چې کوم د دویمې درجې، درېیمې درجې، څلورمې درجې یا ډېر د لاندې درجې لیکوالان دي نو د هغې کلامونه یا د هغې شاعري چې ده نو هغه په سوشل میډیا باندې ډېره وایرل کېږي. نو چې هغه کېږي نو خلک هماغه اوري، هغې نه هغه کېږي نو هغې د هغې نه د هغه ژبې د معیار اندازه لګوي. نو دا مسلې دي. د دې مسلو تعلق دا دی چې آیا په سوشل میډیا باندې یا خو داسې چینلې پکار دي، داسې پیجونه پکار دي، داسې آیډیګانې پکار دي چې په هغې باندې سړی د خپل ادب معیاري نمونې چې کوم دی هغه پیش کوي. نو د هغې نه به ولس خبرېږي او ولس له هم دا پکار دي چې هغه دا تلاش کوي چې لکه ښه لیکوالان کم دی او دغه ښه لیکوالانو کتابونه په مارکیټ کې هم اویلیبل وي. نو هغې سره خو یو دا دی چې د کتاب مارکیټینګ به ښه کېږي او بل خلک به معیاري ادب هم لولي. نو زموږ په پښتو کې د دنیا د مقابلې ادب شته. داسې نه ده چې پښتو پاتې ژبه ده. پښتو کې ډېر معیاري ادب شته، د بین الاقوامي کچه د هغې سطحې د مقابلې ادب موږ سره شته، که شاعري ده که هغه نثر دی. خو ولس د هغې نه په دې نه دی خبر چې ولس دپاره ژبه اهمه نه ده. ژبه چونکې بنیادي طور تعلیم سره تعلق ساتي او تعلیم مونږ خلک د روزګار دپاره کوو، نو په روزګار کې خو بیا د پښتو څه حیثیت نشته. نو په دغه وجه باندې خلک د خپلې ژبې نه هغوی کټ دي پرېږدي که نه. تر څو چې د ژبې سره تعلق نه دی جوړ شوی د قوم او د ولس نو تر هغې پورې به دا مسله یي خو دا د مسایلو سره تعلق ساتي. دا بنیادي خبره نه ده. د دنیا ټول ادبیات چې کوم دی نو دا د نورو ژبو نه هم اثرات اخلي او په نورو ژبو باندې هم اثر انداز کېږي.
دا بیا په قام او په ژبه باندې منحصره ده چې یو قام د خپل ادب د ترویج دپاره د هغې د اشاعت دپاره څومره هغه کار کوي. نو دې کې یوازې شاعر ادیب نه ټول قام د هغې سپورټر هم یو د هغې نه چې هغه بېزاره یا هغه د هغې نه ناخبره نو بیا ظاهره خبره چې د هغه اثرات دنیا ته نه رسي. مثال به مونږ واخلو چې انګریزي ادب دی، مونږ د انګریزي شکسپیر پیژنو، ورډزورث پیژنو او کارلریج پیژنو، کیټس پیژنو، خو مونږ خپل خوشحال نه پیژنو، رحمان نه پیژنو، غني نه پیژنو، حمزه نه پیژنو. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې زمونږ په تعلیم کې د پرایمري نه واخله تر یونیورسټۍ تر سطحې پورې د دغه شاعرانو کلامونه د هغې لیکونه چې کوم دی هغه زموږ د تعلیم برخه ده. مونږ د هغې نه خبرېږو، د خپل پښتو ادب نه خبرېږو. نو دغه شانتې زمونږ اثرات هغې ته نه رسي، د هغې اثرات خو مونږ ته رارسي. نو په پښتو ادب باندې د انګریزي ادب اثرات هم شته، د عربي هم شته، د پارسي هم شته، ایون د اردو هم شته. په هغه ژبو باندې نو په هغه ژبو باندې هم څه ناسه شته، لکه د رحمان بابا ټوله شاعري چې ده په انګریزي کې ترجمه شوې ده، د خوشحال بابا شاعري چې کوم ده په انګریزي کې ترجمه شوې ده، د پښتو ډېرې افسانې په انګریزي کې ترجمه شوي دي، د پښتو ډېر ناولونه په انګریزي کې ترجمه شوي دي. نو اثرات شته خو په هغه مقدار کې نه دي په کم مقدار کې چې د هغې اثرات په مونږ باندې شته. نو دا ژبې د یو بل نه اخذ کوي. انګریزي لټریچر چې د انګریزي لټریچر د ټولې دنیا نه اثرات اخیستي دي، ټولې دنیا نه. نن یو معیاري کتاب په هره ژبه کې د دنیا چاپ شو، سبا به په انګریزي کې موجود دي او په فرانسیسي کې موجود دي، خو دلته کې هغه حالات نشته. نو په دغه وجه باندې مونږ د هغې نه اثرات ډېر اخلو او خپل اثرات چې کوم دی نه زموږ په اردو ادب هم اثرات شته. یو کتاب دی اردو میں پشتو کا حصہ، امتیاز علی عرشی رامپوری د رامپور یو عالم سړی و، هغه یو کتاب لیکلی دی اردو میں پشتو کا حصہ. غټ کتاب دی، په هغې کې هغه لفظونه راوړي دي، هغه محاورې متلونه راوړي چې هغه په اردو کې اثرانداز شوي دي که نه، په اردو کې د هغې هغه استعمال شته. نو لکه دغه څیزونه شته، اثرات یې خو د کم او زیات خبره ده. بنیادي خبره خو دا ده چې پښتو نه علاوه لکه زما اردو مې خزداره په اردو ادب مې لوستی دی، ډېر مې لوستی دی. د اردو په لاره مې بیا د نورې دنیا ادبیات هم لوستي دي، د عربي ادب تاریخ مې لوستی دی، پارسي ادب تاریخ مې لوستی دی، انګریزي ادب تاریخ مې لوستی دی. نو د ټولې دنیا کې چې کوم ظاهره خبره ده چې په نورو دنیا کې زموږ نه به زیات هغې تخلیق کړي، زیات ښه کار به یې کړي. نو د ډېرو نه ما اثرات اخیستي دي. خو تر کومې چې د خوښې خبره ده نو خوښ خو مې خپلې ژبې شاعران دي. خوشحال مې خوښ دی، رحمان مې خوښ دی، غني مې خوښ دی، حمزه مې خوښ دی، اجمل مې خوښ دی. په اردو کې مې بیا لکه احمد فراز ډېر خوښ دی او فیض مې ډېر خوښ دی. فیض مې ډېرې ترجمې هم کړي دي، نظمونه مې ترجمه کړي دي، دغه کړي دي. نو دغه مې غالب مې خوښ دی. حتی درې شاعران ډېر غټ نومونه هم دي. او احمد فراز تاسو نوم واغوسته شو؟ ډېره دا خو ډېر ښه سوال دی، ډېره مننه. د پښتانه د جغرافي په یو داسې خطه کې آباد دي چې دا د ټولې دنیا بالکل زړه دی. اقبال چې کوم دی نو دې ته د ایشیا زړه ویلی دي. آسیا یک پیکر آب و گلست، ملت افغان درا پیکر دلست. ایشیا چې کوم دی نو دا د خاورې او د اوبو یو پیکر دی، یو وجود دی. او افغان ملت چې کوم دی دا په مثال د زړه دی. اس فسادی او فسادی ایشیا، د ده د فساد سره د ایشیا فساد تړلی دی. اس کشادی او کشادی ایشیا، او د ده د خوشحالۍ سره چې کوم دی د ایشیا خوشحالي تړلې ده. نو افغان ملت چې کوم دی پښتون، دواړه غاړې پښتون چې کوم په افغانستان کې پښتانه دي یا په پاکستان کې کوم پښتانه دي، نو دا په یو داسې جغرافیه کې آباد دي چې د دنیا ټول قومونه په دنیا کې خوځېدلي دي، په دې اثرانداز شوي دي. که یونانیان هندوستان ته هندوستان ته چې څومره لارې دي، د وچې لارې دي، نو ټولې په پښتونخوا تېرېږي. که د خیبر لاره ده، که د ګومل لاره ده، که د بولان لاره ده، که د باجوړ لاره ده، دا ټولې لارې څونه درې چې دي هندوستان ته د راتلو، په دې ټولو درو کې، په دې ټولو لارو کې پښتانه آباد دي. نو د دنیا ټول قومونه چې راغلي دي نو هغه اول د پښتنو ورسره واسطه راغلي دي، دوی ورسره جنګېدلي دي. بیا چې کوم دی نو که دوی ماتې خوړلې ده نو بیا دوی ورسره ملګري شوي دي، بیا هندوستان ته تللي دي. پښتنو په خپله هم په خپله پښتونخوا حکومتونه کم کړي دي، په هندوستان یې زیات کړي دي. خو دغه ټول څیزونه چې دا سیاست سره تعلق ساتي،
تر کومې چې د ادب خبره ده نو ادب د دغه حمله آورو یا د کوم قامونه چې په پښتونخوا حمله آور شوي دي نو د هغه حالاتو اظهار په ادب کې شوی دی. د مغول چې راغلي دي نو د مغولو د پښتنو سره چې کوم اختلافات کوم جنګونه شوي دي د هغې اظهار شوی دی په پښتو ادب کې او زموږ چې کوم کلاسیک شاعري د پای کې شوی دی. خو چې کم په ادب د پاره کم کار کړی نو هغه بنیادي طور بیا مستشرقین دي. مستشرقین هغه لیکوال یا هغه عالمان چې هغه د مغرب سره تعلق ساتي او د مشرقي ژبو عالمي نو هغې ته مستشرق وایي. نو کله چې دلته بیا انګریزان راغلي دي نو انګریزانو بیا د انګریزانو دا پالیسي وه چې هغوی به په کوم قوم باندې حکومت کوو نو اول بیا د هغه قوم ژبه زده کړه، د هغه قوم د تهذیب او تمدن نه به ځان خبر کړه، د هغې د نفسیاتو نه به ځان خبر کړه، بیا به هله هغې په هغې باندې حکومت کول شي. دا بنیادي خبره ده. ډېر هوښیار قوم دی. هغې به دا کړی د قام کمزوری څه دي، د مضبوطه ډهونه څه دي، نو چې هغه به وپېژندل نو په هغه تار کې به هغه تا سره روان. نو بیا انګریزان چې دلته راغلي دي نو یورپي خلک چې راغلي دي د هغې سره مشنري ادارې به راتلې، هغې به د عیسایت د تبلیغ نه علاوه چې کوم دی نو هغې به دلته ژبه زده کړو، د دې ځای په ادبیاتو باندې به کار کوو. نو مستشرقینو بیا ډېر کار کړی دی. ای په جم هم کار کړی دی، په تاریخ هم کار کړی دی، په ادب هم کار کړی دی. ما څنګه وختي ذکر وکړو چې خوشحال بابا په انګریزي کې ترجمې شوي دي، رحمان بابا شوي دي، نو دا بیا انګریزانو کړی دی. انګریزان چې دلته راغلي دي نو هغې ډېر کار کړی دی. بلکې زموږ زوړ ادب، کلاسیکي ادب چې موږ ته محفوظ پاتې شوی دی نو هغه د انګریزانو په وجه محفوظ پاتې شوی دی. لکه زه به یو مثال ورکړم، د پښتو ډومبې چې کوم کتاب دی خیرالبیان، خیرالبیان د پښتو ډومبې کتاب دی او دا کتاب چې دی د دې په دنیا کې یوه نسخه پاتې وه، صرف هغه یو نسخه چې ده نو په جرمني کې پیدا شوې ده او په جرمني کې چې پیدا شوې ده نو وړې دلته نه ده، یو انګریز وړې ده. هغه انګریز چې کوم دی نو هغه بیا د جرمني چې یو دوست دی هغه دی ورکړې ده د استفادې دپاره، هغه سره په جرمني کې پاتې شوې ده. بیا چې کوم دویم جنګ عظیم و نو په دویم جنګ عظیم کې چې کله په برلن باندې بمباري کېده نو هغې اساسي محفوظ کولي چې کوم څیزونه محفوظ کړو نو هغې لایبررۍ محفوظ کولي. نو د لایبررو کتابونه هغې مضافاتو ته وړي دي. نو چې کله مولانا عبدالقادر د خیرالبیان په تلاش کې جرمني ته تللی دی، په برلن کې د چې کومه مرکزي لایبرري وه هلته تللی چې یاره دلته څه قلمي نسخې دي، هغې وایي چې یاره مونږ څه کتابونه ټیوبنګن یو ښار و، لرې ښار و، کلي چې داسې مضافاتو کې چې هلته مونږ څه کتابونه وړي دي د بمبارۍ نه د بچ کېدو دپاره، او په هغې کې څه کتابونه داسې چې د هغې پته نه لګي چې دا کومه ژبه کې دي. نو دی هلته تللی دی چې هلته تللی دی، هغه لایبررین سره ملو شوی دی، هغې هم تلاش شروع کړی دی. په هغه ګوټ کې چې کوم دی یو کتاب پروت و، هغه ورته چې ته کوم کتاب په تلاش کې دی؟ ورته وایي زه خیرالبیان په تلاش کې یم. وایي چې لیکونکی څوک دی؟ چې بازي د انصاري چې کتاب دا دی. زبردست. نو دا د هغه خلکو کمال و. زمونږ بلا قلمي نسخې چې کوم دي نو دا هلته کې هغې سره محفوظې شوي دي چې هغې وړي دي. برټش میوزیم لایبرري ده، انډیا آفس لایبرري ده، په هغې کې زمونږ بلکې د زوړ ادب خو څه کې چې د ازادۍ د تحریک په دور کې چې دلته څومره لیټریچر تخلیق شوی دی هغه خو چونکې د انګریزانو خلاف و نو هغه هغې ضبط کړی دی. چې هغې ضبط کړی دی نو هغې ضایع کړی نه دی، هغه هغې وړي دلته یې محفوظ کړی دی. او اوس د هغې د ازادۍ تحریک په باره کې چې کوم دی نو بلا ډرامې، بلا نظمونه، بلا شیزونه چې کوم دی، لیکونه، خطونه، رپورټونه دا هلته نه خلکو راوړل او دلته کې اوس خلک چاپ کوي. نو هغې لکه ډېر څیزونه مهم نو د مستشرقینو دغه یو قسمه احسان جوړېږي په پښتو ادب باندې چې په دشمنۍ کې هم څه ناڅه هغې دوستي پاللې ده. د علم قدر یې کړی دی. علم قدر یې کړی دی. او دا به ستاسو په نالج کې به دا خبره نه وي. د په پښتونخوا کې چې د ازادۍ کم تحریک چلېدلی دی د انګریزانو خلاف، نو په هغې کې د لیټریچر یو ډېر لوی رول پاتې شوی، ډېر لوی کردار پاتې شوی دی او ډېر زیات لیټریچر په هغې کې تخلیق شوی دی. د اردو په مقابله کې بیا د پښتو لیټریچر چې کوم د ازادۍ په تحریک کې دی نو هغه ډېر لوی د اهمیت وړ دی. په اردو کې چې کوم د ازادۍ د تحریک سره کوم تړلی لیټریچر دی نو هغه زیاتر په فساداتو باندې لیکل شوي دي
چې کله تقسیم وشو تقسیم نه پس خلک تلل راتلل د دې ځای خلک هندوستان 1947 نه پس 47 او د هندوستان نه مسلمانان دلته راتلل او بیا کې کم فسادات شوي دي نو زیات تر په هغه فساداتو باندې بیا لیکل شوي دي شاعرین پې شوي ده افسانې پې لیکلي شوي ناولونه پې لیکلي شوي دي ریپورتاژونه پې لیکلي شوي دي مختلفو اصنافو کې بیا د هغې اظهار شوی دی خو د پښتو ادب تعلق چې کوم دی نو پښتو نیغ په نیغه د انګریز استعمار خلاف د آزادۍ تحریک چې کوم دی هغې له ژبه ورکړې ده هغې له د اظهار ذریعه پیرایه ورکړې ده چې په هغې کې ډرامې بلکې ډرامه چې پښتو کې متعارف شوې ده نو هغه د آزادۍ تحریک کې چې کله خدایي خدمتګار باچا خان کوم تحریک شروع کړو خدایي خدمتګار نو په هغې کې به هغې د جلسې نه مخکې به هغې ډرامه کوله سټیج باندې به ډرامه پیش کوله او هغه ډرامه په پښتو کې لیکلې وه هغې کې به د هغې یو پیغام ورکو د آزادۍ قوم ته د بیدارۍ د اصلاح د غلطو رسمونو پرېښودو د ښو رسمونو د ښو اقدارو چې کوم دی د هغې خپلول د دې پیغام به پکې ورکو قوم ته به د بیدارۍ پیغام ورکو او د آزادۍ هغه په مفهوم باندې به پوهیل چې د آزادۍ موږ دپاره ضرورت څونه د ازادي څومره اهم ده نو د پښتو په دغه حواله ډېر ریچ لیټریچر ډېر غني لیټریچر پروت دی په هغې کې ډرامې هم شته په هغې کې افسانې هم شته په هغې کې شاعري ده ډېره ښه شاعري ده پکې دا ډېر مواد موجود دي او دا ټول شته اوس ټول په منظرې عام راغلي دي هغه ډرامې هم موجود دي چې کومې هغه وخت کې به په سټیج شو نو انګریزانو به ضبط کړه هره ډرامه چې وه هغه به انګریزانو ضبط کړه او هغه تلي هغه اوس خلکو د برټش میوزیم نه او د انډیا پیس لایبررو نه هغه خلکو راوړلي او دلته کې اوس چاپ کړي ډېره مننه اصل کې بنیادي طور دا چې ادب یو فن دی او د هر فن چې دی د هغې خپل څه اصول دي د هغې خپل څه علم دي د هغې خپل څه شرایط دي د هغه اصولو د هغه شرایطو پوهه حاصلول چې دي دا تنقید دی نو که هغه د هر فن وي د هر فن خپل تنقید نو د ادب چې کوم دی د هغې چې څونه فني شرطونه دي یا فني لوازمات دي یا فني باریکۍ دي په هغې باندې پوهه حاصلول چې دي نو دا تنقید دی دویم بیا د ادب تفهیم دی په ادب باندې پوهېدل دي چې په ادب باندې به څنګه پوهېږي ادب لکه شعر سړی ووري نو شعر خو یو مطلب سړی واخلي خو په دې شعر کې څه فني ښایست دی شاعر څه کمال کړی دی نو دغه بیا تنقید مونږ ته ښیي چې په د دې شعر درجه څه ده مقام څه دی د دې ادبي فنفارې څه مقام په ادب کې جوړېږي په ژبه کې جوړېږي دغه بیا مونږ ته تنقید ښیي تنقید بنیادي طور چې کوم دی نو دا د یو څیز کره کوټه معلومول دي چې دا څیز څونه کره دی څونه کوټه دی دې کې خامې څونه دي خوبې څونه دي د یو څیز ښه اړخونه بد اړخونه را برسېره کول را ښکاره کول چې دا تنقید دی ظاهره خبره ده چې ادب مونږ لولو نو د ادب په باره کې زنګ ذهن کې دا هم راځي چې دا شعر زه ګورمه د دې شعر څه اهمیت دی دې شعر کې شاعر چې کوم دی دا خبره په کوم انداز کې کړې ده او کوم فني کمال یې په دې شعر کې کړی دی دا شعر کې یو عامه خبره ده په څونه خاص انداز کې کړې دا ټولې خبرې معلومول چې دا تنقید دی نو تنقید بنیادي طور دا د ادب فقه ده څنګه چې په دین کې فقه کردار ادا کوي چې د دین عملی اظهار به ته څنګه کوي نو د هغې دپاره اصول او قوانین فقه جوړي دغه شانتې په ادب کې ادب باندې به ته څنګه ځان پوهې د ادب د پوهې لکه هم خپلې اصول دي خپله طریقې دي په هغې به ته څنګه ځان پوهې نو دغه څیز تا ته بیا تنقید ښیي تنقید چې دی دا بنیاد طور د ادب فقه ده هغه تا ته د ادب پوره لکه د ادب تعریف شو د ادب مقصد شو چې دی څه مقصد دی ادب تعریف شته دی د ادب قسمونه څونه دي په دې کې د نظم څونه قسمونه نثر څونه قسمونه دي بیا په نظم کې چې کوم دی نو کمې خبرې چې دا دې لپاره ضروري دي دا ټول څیزونه بیا د تنقید نه زده کېږي او تنقید چې کوم دی نو دا تنقید بیا په خپله ډېر وسیع مضمون دی او بیا د هغې ډېر قسمونه دي په هغې کې ډېر نظریات دي نو ظاهر خبره ده چې تنقید چې کوم دی نو دا خو څنګه چې ما وویل چې دا د یو څیز کره کوټه معلومول دي نو که یو سړی په یو سړي باندې تنقید کوي نو هم به هغه ته دا وایي چې دا کار ستا ټیک دی دا کار دی غلط دی ظاهره خبره چې یو سړي ته خپله غلطي په ګوته کوې که نه نو خوشحال بابا شعر دی چې هر چې ستا عیب وتا ورته څرګند کړه هر چې ستا عیب وتا ورته څرګند کړه په دنیا کې هم هغه ګڼه یاران بالکل چې کم سړی ستا عیب تا ته څرګند کړي نو هغه خپل یار ګڼه چې
چې کوم سړی ستا چاپلوسي کوي او ستا مدح وایي نو هغه سړي نه یریږه. نو بنیادي طور د تنقید اهمیت چې د ژوند په هر میدان کې شته، ځکه چې په هر میدان کې زشت او خوب وي که نه، خو خراب وي یا کره او کوټه وي، نو د هغې تعین یا د هغې نشاندهي چې دا ادب کوي، دا دغه کوي، تنقید کوي. نو په عامه معاشره کې هم چې دی نو یو سړي باندې ته د هغه یو غلط کار کوي او ته هغه بیان کې نه هغه په هغې باندې بد ګڼي، خو بنیادي طور خو د هغه د اصلاح دپاره دی. نو تنقید چې دی دا بیسیکلي د دې په دې کې د اصلاح اړخ پټ دی، چې ته یو سړي ته د هغه خوبي په دغه کې په ګوته کې نو هغه په هغې خوشحالېږي، خو که ته د هغه ته د هغه خامي په ګوته کې نو هغه په هغې باندې خفه کېږي، خو بنیادي طور دا د هغه اصلاح ده، هغه د هغه غلط کار نه د خراب کار نه چې کوم دی هغه منع کېدل دي، هغه ته د هغه په ګوته کول دي. نو تنقید چې دا د ژوند په هر میدان کې خپل اهمیت لري. ډېره مننه. زما خو ظاهره خبره چې پیغام خو په مختلفو اړخونو باندې سړی کېدی شي چې یاره کم څیزونه اهم دي او کم غیر اهم دي، خو د دې ستاسو د دې ریډیو په واسطه باندې چې څونه لیسنرز دي دا پروګرام اوري، زما دا خبرې اوري، هغوی ته به زما دا یو خواست دی چې کوشش دې دا وکړي چې د خپلې شاعرۍ په سوشل میډیا د اورېدو سره سره د کتابونو کتلو لوستلو شوق او ذوق ځان کې پیدا کړي او د هغې کوشش وکړي. پښتو مونږ خلک دا وایو چې یاره زه پښتو نشم لوستی یا ما پښتو نه ده ویلې، خو حالا کې د پښتو رسم الخط چې کوم دی، پښتو چې په کوم رسم الخط کې لیکلی شي نو هغه د عربۍ نه مونږ اخذ کړی دی. کوم سړي چې سپاره ویلي، قرآن یې ویلي، نه پښتو هم ویلی شي. او د دې ثبوت دا دی چې زمونږ مشرانو ښځو چې دی هغوی به قرآن وي، د قرآن نه پس به هغوی بیا د هغوی د تدریس کتابونو، درسي کتابونو چې په هغې کې به قصص الانبیاء او رشید البیان او معراج نامه او وفاتنامه او د جنګ نامه، دا کتابونه به باقاعده زنګ زنانه ووې. رشید البیان چې دا باقاعده د فقې کتاب دی، د فقې چې څونه مسلې دي ټولې په رشید البیان کې بیان شوي دي په نظم کې، دا به زنګ زنانه ووې. نو هغوی به دغه شان قصص الانبیاء دا یو قسمه تاریخ شه د انبیاو دغه چې کوم دی سیرت کتابونه شو که نه، نو دا به هغوی وې، هغوی له به پښتو ورتله. اوس هم مونږ که کوشش وکړو نو پښتو ویله یا لوستل چې دا ګران نه دي، خو چې مونږ لږ کوشش د هغې وجه دا ده چې ژبه چې ده دا د قام د پیژنګلو دپاره لومبنی، د شناخت دپاره لومبنی جز دی یا شرط دی چې یو سړی پیژنګلو تکیه د هغه چېرې دا څوک د هغه د ژبې نه به ته اندازه لګي چې یاره دا پښتون دی، پنجابي دی، سندھی دی یا انګریز دی، نو د هغه د ژبې نه، د ژبې حق چې دی دا په هر پښتون باندې جوړېږي چې هغه خپله پښتو ژبه زده کړي. چې کله زده کړي هغه کتابونه ګوري نو ظاهره خبره چې په پښتو کې ډېر معیاري لټریچر شته، ډېر معیاري شاعران پکې شته، ډېر ښه شاعران پکې شته، د بین الاقوامي کچ د هغوی د مقابلې شاعران پکې شته. اوس که زه په جدید دور کې واخلم نو بلا نمونه دي، په سوونو نمونه دي چې هغه د بین الاقوامي سطحې شاعران دي، د هغوی لوستل چې دي هغه مونږ له ډېر څه راکوي، مونږ ته ډېر څه زده کولی شو، مونږ ته ډېر څه ادب چې دی بنیادي طور دا په ژوند تنقید دی. په ژوند تنقید دا مطلب دا دی چې د ژوند ښه او بد اړخونه تا ته ښیي، نو هغه مونږ ته خپل چې کوم زنګ معیاري لټریچر دی، نماینده لټریچر دی، نو هغه مونږ ته ښیي، خو هغه به لږ خواري به غواړي، هغه به هغې ته به ځان رسول غواړي، هغه به لوستل غواړي. نو زما دا پیغام دی په لنډو ټکو کې چې مونږ هر پښتون له پکار دی چې هغه کم از کم خپله ژبه کې لوستل، که لیکل نشي کولی چې لوستل پکې زده کړي، چې لوستل زده کړي نو لیکل په خپله بیا زده کړي. او شاعرانو نو چې کم شاعران دي یا شاعري کوي یا شاعرۍ سره شوق ساتي نو هغوی دپاره خو ډېره ضروري ده، د شاعر جوړېدو دپاره دا ډېره ضروري ده چې هغه خپل نماینده ادب وګوري، ولولي. که دا هغه نه وي لوستی نو د هغه به ټول عمر شاعري وکړي، خو د هغه شاعرۍ کې به هغه پختګي میچیورټي چې هغه پکې چرې مرانه شي. دا ډېره ضروري خبره ده چې یو سړی د ځوانانو دپاره زما دا پیغام دی چې هغوی شاعري کوي، ټیک د هغوی به د سوشل میډیا نه اثر اخیستی، په سوشل میډیا څه شاعران داسې دي چې هغه مشهور دي، هغه خلک، خو د هغوی نه علاوه بیا د نورو شاعرانو کتابونه هم وګوري، نو په هغې کې بیا موږ سره ډېر ښه شاعران شته، ډېر داسې شاعران لکه غني خان مثال به موږ واخلو، د اجمل خټک مثال به موږ واخلو، د حمزه بابا مثال به موږ واخلو، د رحمت شاه سایل مثال به موږ واخلو، د شمس القمر اندیش مثال به موږ واخلو، چې دا موږ بلا شاعران دي موږ سره، چې دا ډېر زیات ښه شاعران دي
دې ډېره بهترینه شاعري کړې ده. د ژوند مختلف رنګونه یې موږ ته په خپل فن کې د خپل فن په لاره باندې ښوولي دي، خپل مسایل یې راته ښوولي دي، خپل ثقافت او خپل تهذیب یې راته پکې ښوولی دی. نو چې موږ هغه ولولو نو زموږ په شاعرۍ کې که په زموږ ځوانان چې کومه شاعري کوي نو هغه شاعرۍ کې به پختګي هم راشي، په هغې کې به یو مقصدیت هم راشي، په هغې کې به یو پیغام هم راشي او په هغې کې به فن هم راشي. نو که څه خوند پکې و نو خو خوند به ترې والي، که خوند نه و پکې نه ضرور ستاسو کلام خلکو دپاره ډېر اهمیت لري او ډېر شاعران هم ستاسو کلام خوښوي که نه. غزل دی چې زړه مې خوږېږي او د زړونو دوا تا سره ده، زړه مې خوږېږي او د زړونو دوا تا سره ده، پرده مې تا سره جانانه حیا تا سره ده، او زه به د حس له کوره څرنګه وځم در پسې، زه به د حس له کوره څرنګه وځم در پسې، چې له احساسه ماورا د ښکلا تا سره ده، او خلک نوم ستا واخلي او زړه زما درزا شروع کړي، خلک نوم ستا واخلي او زړه زما درزا شروع کړي، لکه د زړه چې مې تړلې درزا تا سره ده، او هغو له ور یې کړه دنیا پسې چې منډې وهي، هغو له ور یې کړه دنیا پسې چې منډې وهي، زما په کار نه ده زما خو دنیا تا سره ده، او ستا په کتو په زړه رڼا په نه کتو تیاره شي، ستا په کتو په زړه رڼا په نه کتو تیاره شي، د زړه تیاره مې تا سره ده رڼا تا سره ده، او ستا د ښایست دربار کې پیش یم شفاعت مې وکړه، ستا د ښایست دربار کې پیش یم شفاعت مې وکړه، زما سزا زما جزا او شفا تا سره ده، او فیضه د خپل حیثیت جاج خو دې لږ اخله که نه، فیضه د خپل حیثیت جاج خو دې لږ اخله که نه، مینه چې ستا د چا سره ده د چا تا سره ده، زړه مې خوږېږي او د زړونو دوا تا سره ده، پرده مې تا سره جانانه حیا تا سره ده. غزل زما ډېر خوښ دی چې لکه ماشوم چې په زانګو کې خپې لاسونه وهي.